دا یې ورو سوال کړی دی او داسې سوالونه مانه ډېر زیات کېږي او په دې ځان ښه پوه کوي. وایي چې زما پلار او مور ما له یو جنۍ کتلې ده او هغه یې راله غوښتلې ده او زما دغه جنۍ سره طبیعت نه لګي، هغه مې نه ده خوښه، نو اوس زه څه وکړم؟ دې سوالونه ډېر زیات راځي او دا کار د هلک سره هم کیدی شي او دا کار د جنۍ سره هم کیدی شي. کله داسې چې مور پلار خپله لور ورکړي داسې هلک له چې هغه پرې راضي هغه پرې راضي نه وي. زه به درته دا مسله بلکل واضحه کړم په یو څو نقاطو کې. اولنۍ خبره هغه دا ده، بنیادي قانون او قاعده یاد ساتئ چې د نکاح په شرطونو کې یو لوی شرط دا دی چې دا هلک او جنۍ به په دې باندې راځي. او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې پیغله جنۍ د هغه وخته پورې په نکاح نشي ورکولی چې څو پورې دې اجازت نه یې اخیستې. او دغه شان کونډه نه هم مشوره اخلي. خو صرف دومره ده چې د پیغلې جنۍ غلي کېناسته د هغې اجازت دی، ځکه چې حیا وله ورځي نو هغه نشي ویلی. نو که چېرته مور ته تپوس وکړي چې پلاني له دې ورکوو او ته پرې راځي او دا غلي شي، نو دا دلیل د څه دی؟ دلیل د رضا دی چې دا پرې راځي دی. او هلک رضا خو شرط دی چې جنۍ دپاره رضا شرط دی، نو هلک دپاره خو شرط دی. صرف جنۍ کې دومره دی چې جنۍ د رضا سره د هغې د مشرانو رضا هم شرط ده. یعنی جنۍ به هم راځي او د هغې مشران چې کوم دي سرپرست هغه به هم راځي. صرف د جنۍ رضا نه چلیږي او صرف د سرپرست رضا نه چلیږي. نو اوس ضرور وایي چې ما له جنۍ غوښتلې ده او زما نه ده خوښه. مور او پلار دې ټول ته زما دا نصیحت دی چې نه دي جایز یوې مور له یو پلار له یو مشر له چې خپل زوی خپله لور خپل کشر خپله کشره مجبوره کي په یو رشته باندې. او ته پکې خپلې غم خادیانې مه کوه، دا ژوند به دوی تېروي. ښځې زر وایي نه نه زما خورزه ده او زما رویره ده او زمونږ د ماما لور ده او زمونږ د کا ایده که نه ده نو څه ستا د ماما لور ده، ته ورسره رشتې پالې، نو د هلک دا ژوند به ټول تباه کړې او د جنۍ هغه هم تباه کړې. او دا ستا رواره دی وي او سړی وي زما رواره دی او دا زمونږ جوبه دا کور مسله ده. د څه شي د کور مسله ده؟ ته د رواره سره رشتې او د رور سره رشتې په دې پالي چې د یو غریب د یو تورسري ژوند ټول عمر له تباه و برباد کړې. دا ستا غیرت دی؟ د رور سره رشته پاله ښه په نه د دې نه په بله موضوع باندې. او د مور ته موږ دا وایو د خور سره دی د رور سره دی د دې ټولو سره ښه رشتې پاله ښه غمخادي ورسره کوه، خو د انسان ژوند خو پکې مه تباه کوه. او خبره د یو انسان نه ده، د دوو ده، د دوو ده، د هلک او د جنۍ مسله ده. نو زموږ دا مشران اکثر د پښتنو له دوی خپلې رشتې په دې دغه کې پالي په دې طریقې سره چې د هلک ژوند پې تباه کوي او د جنۍ نه 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 وي بس ما غوښتلې ده. تا خو څه کې څنګه تا غوښتلې ته د جنۍ سره واده کې وایي نه زه خو نه کوم زوی له مې غوښتلې ده. نو ته څنګه وایې چې ما دا غوښتلې ده او قصه ختمه شو. بس وایي موږ خبره کړې ده. څه شي خبره دې کړې ده؟ دا جنۍ به هلته ودي، جنۍ به ودیږي. تا څنګه خبره کړې ده بغیر د هغې د راضي کېدو نه؟ څه شي خبره دې کړې ده؟ او له د دې نه اخوا ظلم دا دی چې ماشومه پیدا شي نو یو زنانه په لاس کېږدي په دې دا زما شوه او ماشوم وړوکی ښځ کې او بس دله به زه خپله لور ورکوم. دا څه ګپ لګوئ تاسو؟ دله به زه لور ورکوم او دا زما شوه. دا ګپ ته د انسانان دي، دوی به ژوند تېروي 80 کاله 50 کاله 70 کاله 80 کاله به دوی عمري 30 کاله 40 د دوی به بچي د دوی به نوسي. ګپ ته ما ونیوه او زما شوه او زما د زوی شوه او زوی له به یې ورکوم. دا څه خبرې دي؟ نه دي جایز یو مشر له او یو مشرې له چې خپل کشر او خپل کشره په یو رشته باندې مجبوره کړي. اوس خبره دومره دی چې ملک صاحب مخکې وایي چې د زنانه په مسله کې
د دوو قسمه خلکو راضي کېدل لازم دي، د دې جنۍ او سرپرست او هلک دپاره صرف د هغه راضي کېدل لازم دي. اوس راځو دې مسلې له دا ورور وایي زه څه وکړم. زه درته دا وایم بلکې ټولو ته دا وایم که چېرته مور پلار داسې جنۍ غوره کړي د هلک دپاره چې هغه دینداره او ژوند ورسره تېرېږي او دغه شان جنۍ دپاره که داسې هلک غوره کړي چې دینداره ژوند ورسره تېرېږي نو بیا د مور پلار خبره منل پکار دي، بیا خبره منل پکار دي. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي، امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی چې تاسو به څوک داسې دیر شي چې په دین یې راضي په اخلاقو یې راضي نو رشته ورسره وکړئ. خو دا درته ووایم بیا هم چې په هلک نه دي واجب چې دی به د مور پلار خبره په دې خبره کې مني چې د دې پلانۍ سره به لازم واده کوي، دا په دې هلک نه دي لازم. خو که چېرته دا کار یې وکړو د مور پلار د خوشحالولو دپاره الله به له اجر ورکړي، او که څه ګنجایش پکې پیدا کېږي اله صرف مور پلار به نه خوشحالوي. دا مې یاده کړه چې تا غم د مور پلار راغستی دی ولته دې جنۍ تباه و برباد کړي چې کور ته به یې راولم بیا به ورسره ګورو بیا به ورسره ګورو قصه نه چلېږي. خو که مور پلار راضي کوي او د هغې سره دې ګنجایش د ژوند د تېرېدو جوړېږي نو بیا خو ډېره ښه ده. خو که چېرته د هلک سوچ وکړي او وایي چې دا جنۍ نه تېرېږي ورسره زما ژوند، لکه بل یو کس رابطه وکړي خودکشۍ ته تیار شوی یم، دا سوال یې کوو. مور پلار له جنۍ غوښتلې ده او وایي چې موږ خبره ختمه کړې ده او زما نه ده خوښه او دا مې ورته ویلي که دا جنۍ م دې کور ته راوسته نو ځان مړ کوم، زه نه کوم دا جنۍ. دا کم جاهل مور پلار دی چې زوی دومره سخت ولاړ له دی بیا موزه دا جنۍ راولم. دا لوی ظالمان دي. د دې زوی سره ظلم د هغه پردۍ تورسرې سره ظلم او یا د خپلې لور او خور سره ظلم. موږ چې وي خبره کړې ده مشران ناسو، الله به تپوس کوي د دې وباره کې مشران په څه شي ناسو او مشرانو له چا دا اختیار پوره ورکړی دی چې تاسو په خپله مرضۍ کار وکړئ. عجیبه دا ده لکه سړی لاړ مشر د جنۍ کور ته، هلته ورسره څوک کېناستو د جنۍ مشر، دوی بهر بیټک کې خبره وکړه نه نه او تاسو نه خو موږ بغیر وینا نه درکول او تاسو نه ښه نه میلاوي دو هغه ورته تاسو نه ښه نه میلاوي کیسه بیټک کې حل شوه. دننه د هلک مور ده او د جنۍ مور ده او بس یو مبارک شه یو بس دا ډېره ښه خبره ده. نه هلک خبر دی نه جنۍ خبره ده چې دا څوک دی د ده کردار څه دی د ده سیرت څه دی د ده حالات نه نه خو کارو شو بیټک کې مبارکي او دنه مبارک شه او مټۍ نه وخوړی شوې کیسه لاړه ختمه شو. بیا به دوی یو څو ورځې بعد مړه شي غم یې ټول چا ته پرېښو هلک او جنۍ ته، ټول ژوند د هغوی تباه و برباد شو. خو دوی غم خادي وپالله او دوی پکې رشتې وکړې. ظلم نه دی که نه صحیح ده ظلم دی. که چېرته د دې هلک بلکل ګزاره نه کېږي نو بیا ښه واضح دی خپل مور پلار ته ووایي چې زه دا جنۍ نه کومه، ښه واضح ښه صفا ښه په طریقه او دا کوژدنه یې کړې دا ماته کوي زه یې نه کوم. که سوچ پکې وکړي او بله څه لار نه وځي نو بیا همدقه یې لار ده او دا درته فایده ذکر کوم. کله چې یو هلک د مور پلار دا خبره ونه مني نو دی ګناهګار نه دی. ډېرو هلکانو ته به نن مسله روښانه شي دی ګناهګار نه دی. ګورې دا اختیار تاله شریعت تر کړی دی چې ته په جنۍ باندې راضي شي. نو که ته دا ووایې چې زه د پلار دا خبره نه منم او هغه خفه کېږي او هغه غوسه کېږي او دا به زه ګناهګار شم، هېڅ خبره نه ګناهګارېږي او وخت تېرېدو سره به دوی هم خوشحاله شي. وخت تېرېدو سره به څه شي خوشحالي، عمر له نه خفه کېږي، لږه مزدوري ټیټ کوه او تپوس وپوس یې ډېر کوه د وخت تېرېدو سره د هرې ټولې مسلې حل کېږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی پلار او مور له نه دي جایز چې بچې مجبوره کړي په نکاح د هغه چا سره من لا یرید چې هغه یې نه غواړي. فإن امتنع وی که چېرته دا بچی منع شو چې نه یې کوم فلا یکونو عاقا
نو دی د مور پلار نافرمانه نه دی. او سبحان الله څه ویلي دي وي که اکل ما لا یورید. د دې داسې مثال دی چې یو سړی په خپل زوی باندې هغه څه په زور خورئ چې هغه یې نه غواړي، نو که دا بچی ونه خوري ګناهګار دی؟ نه دی. لکه مور سړي ته ناست دی کله ناکله دا مشرانې ښځې او زوی یې دا وخوره او دا ودراجه او دا ودراجه او دا وخوره او دغه وخوره دا ټول به ته دې دننه مشینرۍ ته ورشي ناممکنه ده. نو بیا خو مسله دلته راغله چې یاره د مور پلار یې نه ده منلې، نو بیا خو دا لوی ظالم دی. نه هغه د اوس نه بهر خبره ده، دا هم د هغه د اوس نه بهر ده. د دې جنۍ سره د هغه ژوند نه تېرېږي او غواړي دا ګوره ښکلې خبره ده، دا ښکلې خبره ده چې مخکې د دې هر څه نه د هلک الو وایي یا جنۍ الو وایي، چې سبا له بیا دوی د یو بل سره میلاو شي او منځ کې پکې بچي وشي او بیا خبره ښه اوږده شي او د پښتو په معاشره کې خو بیا سمه ګرانه شي. نو پوه شوي به که نه؟ مشرانو ته هم زما پیغام دی او کشرانو ته هم دی. مشرانو ته دا یم چې ظلم به نه کوئ، او کشرانو ته دا یم چې دا چې هسې دا یو نیم څه کوي بس چې څنګه تاسو او چې څنګه تاسو او چې بهر وځي زما نه ده خوښه. هسې مجاملات مه کوه. دا د یو جنۍ د یو ماشومې د ژوند خبره ده، دا ستا د ژوند خبره ده. دا مور پلار یو وخت به دوی لاړ شي، بیا دا مشران دا به همیشه تا سره نه وي، خو د دې ښځې سره ستا ژوند دی او د ښځې تا سره ژوند دی. ته ځان له د ژوند ملګري ګورې، د ژوند ملګري. یو هفتې له راولي بیا به واپس کړي که یو کال له راولي ټول عمر خبره د دې کور نه به د دې زنانه جنازه وځي، جنازه به د دې کور نه وځي. نو اوس چې جنازه به یې د کور نه وځي او به دې ته راولي، نو بیا به دې کې دا مجاملات نه چلېږي چې مشر ته ته وایي چې ته پرې راځي او که بس موږ به څه بعض وایي موږ به څه ووایو. د پلار قدر صحیح ده، د پلار قدر دقه دی. د پلار په مخ کې ښه په طریقه په حیا سره ووایه، وایه پلار جانه زه پرې نه یم راځي، زما ژوند د هغې سره نشي تېرېدی، زه نه غواړم چې زما ژوند هم خراب شي او د هغې او دا هم نه غواړم چې ستاسو ژوند خراب شي چې سبا له بیا په دې کور کې جنګ جګړې ستاسو هم ژوند تنګ شي. دا